اوکراین 300 میلیارده یورو تاوان غواړي. د اوکراین حکومت له روسیې څخه د 100 میلیاردو یورو تاوان غوښتنه کړې ده. ویل شوي چې دا پیسې باید د اوکراین په بیا رغونه مصرف شي. په دې منځ کې د اوکراین پوځ په جنوب او ختیځ کې د ځینو ښارونو د بیرته نیولو ادعا هم کړې ده. د اوکراین د عدلیې وزیر دینس مالیسا په حواله هیواد یې له روسیې څخه د لږ تر لږه 300 میلیارده یورو چې کابو همدومره ډالر کېږي د جګړې د تاوان غوښتنه کړې ده. نوموړي د آلمان د فونکر رسنۍ د ډلې سره په مرکه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې حکومت د یو پرېکړه لیک تصویبول غواړي چې له مخې د جبران د یو نړیوال میکانیزم لپاره د بنسټ ډبره کېښودله شي. هغه زیاته کړه، موږ د ټولو هغو زیانونو تاوان غواړو چې روسیې په اوکراین په یرغل ته رسولي دي. د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل له کبله اوښتي زیانونه تر اوسنیو اټکلونو ډېر لوړ دي، خو 300 میلیارد امریکایي ډالر د روسیې د ملي بانک هغه مقدار پیسې دي چې اوس په G7 هیوادونو کې پر روسیې د بندیزونو په ترڅ کې کنګل کړای شوي دي. مالیسوکا دغو پیسو او همداراز په بهر کې د روسیې د دولتي شرکتونو شتمنیو او د تیلو د اولیګارشانو یا شتمنو کسانو ضبط شوي شتمنیو ته د لاسرسي غوښتنه هم کړې ده. نوموړي وزیر وویل چې آلمان باید په دې اړه معلومات ورکړي چې څومره روسي سرمایه په دې هیواد کې پرته ده. د هغه په خبره د برلین حکومت باید همداراز په ملګرو ملتونو کې د اوکراین په نظر کې د نیول شوي پرېکړه لیک ملاتړ هم وکړي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د پوځي چارواکو د معلوماتو په حواله د اوکراین پوځ د روسي ځواکونو نور هم پر شا تنبولي دي. د پوځ یو استازي اولسکي ګروموف ویلي دي چې د هیواد په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې اوکرایني قطعه د دښمن لخوا په نیول شوې سیمه کې 50 کیلومتره پرمخ تللي دي. درنو لیدونکو، که موږ سره په چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.